قرآن کے دو صورت دی، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د شپې دا ولولا چې کټ کې سملی او پټول بدن باندې چوفکا او په تصور کې د کور نه غیر چاپیر چوفکا پټول شپه کې بده کور ته صفات ناراض. تاسو خیال را ستاده بدن تب په دې شپه کې صفات ناراض نزدیکی. نو عزیزانو دا خلق چې دومره لوی خلق شوی او داغه په دې قرآن او په دې حدیث پاره سن ایمانو چې زم انسان او ابراهیم علیه السلام هم انسانو کہ ابراہیم اوی بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی. اور تیار شد نمرود ابراہیم علیہ السلام تے داور غرم ورٹو عقل ویل سوچو کا اور تسنگ ٹوپ کے عشق ویلے نا